اسلام دې نه شي ویل چې سړی دې منځونم کوي درسونه دې کوي پړګیرم تړي او حج دې کوي او صدقې دې کوي روزي دې نشي قیام الليل ولې د کوپر په خوا کې اولم راولم سولېګم رسولېګم مالتي اخلم او دې جب کې اچوم بلډینګم کورونه به جوړوم هلکه زمو مسلمان هم دا اسی دروغجن سړی دی دروغ وای اې دې مثال په واقع نفس الامر کې دې لکه اودس یو سړی اودس وکړي چې معمولی غو هوا ته لاړه دا اودس چې دا خو مونږ وکي لیکن دنه واقع شته ماتون کې شته چې دنه لک حواله اړه سم خیال اودس ما شو کنه شته کدا سره دا خبره کوي چې لکه ما په شامپو باندې د مخ منځلو په صابون باندې مې د لاسونو منځلو دا کیمیو منځلو ډېر زور مې کړی دی مونږ ورته و چې ارشد کړي هغه دې کړی دی خو چون کې ستاره معموله غو حواله اړه دستا اودس ماده د اسلام دینم د قشه مثال لري لکه اودس کمن چرته لا اله الا الله وې د کفر بخوا کې بيدونه سوريګو کمن الته سوريګو زمنګ بدشي صورت حال لکه څنګه چې د عباس فیصله وکړ رسول الله دې شړې کې به ایمان نشي پاتې کېږي اسلام چې موږ راوړو ایمان چې راوړو داسې نواقض لري توجه تقریبا په یو دیر شینو باندې اسلام بربادي کی څو شینو باندې ځان سره وشماري اولنې چې کله انسان کفر او شرک وکي د دې سړي ایمان او اسلام برباد شي دویم چې کله سړی دا و چې موږ د بندګي کوو هغه دغه بندګي کوي هغه دغه بندګي کوي به رب العالمین لرسیږي د دې سړي کفر اسلام برباد شو کفر راغی سوره هود سوره زمر کې الله په رد کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رساله ولیکلا الواسطه بین الحق والخلق او خلق الله او مخلوق ما بین کې فرق دی درېمه خطرناک خبره ده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي وی چې کله یو سړی مشرک له مشرک ونه وي او کافر له کافر ونه وي دا سړی په خپل هم کافر شي د سیمو وایي چې زمونږونه کوو زرو شي سما او ستا په خوا کې مشرک تیریږي او کافر تیریږي او ته دغه دفاع سبا کې چې نه دا غوډه بزرګ سړی دی او پرونم دا په جمع کې حاضرو او دا حج نه بګی لاړو پلاني لا نو اهل علم فرمایي چې کافر او مشرک له چا مشرک ونه ویلې دا سړی د ایمان نه خلاص دا دومره خطرناکه مسله څلورم مقبدی باندې سړی کافر کیږي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین کامل دینونه غړي لکه دا دین د نبی کریم علیه السلام خاص ناقص دین دی پلاني پورا کړی دی پلاني پورا کړی دی پلاني او پنځم چې کله سړی د اسلام سره بغض او ورانه ولري دی سړی ایمان پرې خود د سړی کافر شي شپږم چې کله یو سړی د اسلام پورې استهزاء وکړي د اسلام د دین پورې ټوکې او ملنډ وکړي او قران پورې او موږ پورې جمعات پورې ووم چې کله یو سړی سحر کوي په دین باندې چې دا حلال دی قران کې الله فرمایي دام کافر شو اتم چې کله یو سړی د کافر په خوا کې ودرېږي داغه معاونت وکړي داغه تایید وکړي دا سړی د ایمان نه خلاص او دا کافر نه هم چې کله یو سړی هغه د شوی د پلانې سړی چې د ودا خیر د دین کې را داخل نه دی مطلب دا کدا سړی مسلمان هم د مونږ دین کې اداره رسیدلې دی ټول مسلمانان یو نبی کریم علیه السلام رب العالمین فرمایي تر مرګ پورې ته بندگی کوو دا په کوم ځای نه ورسېدو رسول الله څومره عظیم شخصیت دی هغه د مونږ کې او داري مونږ نه کوي اکثر خلک وي زمونږ پلانې سره رسیدلې دي مونږ ضرورت نه لري او لسم چې کله سړی د اسلام نه اعراض وکړي دا کافر ایو لسم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې یو سړی غیر الله له سجده کې سجده فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام ابن کثیر او خطیب شربینی فرمایي چې کله اسلام راغی نو بس دا ټول مسلې په سلام باندې ختم کړي سجدي مجدي به واجب الله لکو بل چاله نه به کو دولسم چې یو سړی قران راوالی او هغه په دې ګندګي کې وغورځي د پاسه به تشمی تیجو کې یې په لته باندې وي دا سړی کافر دی دیار لسم چې کله یو سړی زنا کوي خو په دینت باندې شدا مال حلال ده حلاله کار د ګناه کوي او ځان له حلال غني ګوره دا کافر دی لیکن کې وسړي ګناه کبیره وکړو حلال نه غنل ځان ملامت غنو بیا به دا ګناګاری کافر بني او څوار لسم اهل علم فرمایي چې یو سړی د شیخ عقیده ولري چې بالکل زما لپاره رب نشته معبود نشته زما څوک پوښتنه نه کوي دا سړی کافر او پنځم اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې د اسلام دین دا تر وخت پورې غني مړ د لاس کو سوال د غلانه پاغ د غلاګر نه پاغ وخت کو چې رسول الله وسه حفظ کو بس دا سړی کافر شپاړسم چې کله انسان د شي عقیده ولري چې دا عالم حادث دی دا حادث نه دی دا قدیم دی او په خپل پیدا شوی لکه دهرین واقعده ولسم چې وسړی دوی اجتماع چې یو سړی د شي عقیده ولري ولسمه د شي عقیده انسان ولري چې دا قران کریم د الله کتاب نه دی بلکې رسول الله د ځان جوړ کړی دا سړی کافر دی دا څومره خطرناک خبره ده اتلسم اهل علم فرمایي سړی د ملائکه بارک د شي عقیده ولري چې دا د الله نور نه دي ام کافر او نو نسم چې محمد رسول الله د ملګرو بارک سړی د کوپر عقیده ولري لعنت قرباني وای په صحابه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي وی چې کله په سړی باندې شپه تیر شو او صبح صادق قربان راغی او د یو صحابي سره د ظریف اندازه کې د پزړه کې ورانه و چې ابوبکر دا رقم ترې عمر دا رقم ترې معاویه دا رقم ترې پلانې دا رقم وی دا سړی په اتفاق د ټول علماء سره کافر شو او شلم چې کله سړی په قیامت باندې